أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا بیا د بني اسرائیلو څه قبیح اعمال ذکر کیږي. بني اسرائیلو نه الله څو وعدې اخیستې وي، په یو کې دوی څه په ځای کړي او څه پریښي دي، نو الله یې ذکر کوي. وإذا أخذنا ميثاق بني اسرائیل، یاد که هغه وخت چې موږ اخیستې وه وعده محکمه د بني اسرائیلو، لا تعبدون الا الله. دا خو صيغه د نفي خو معنا یې د نهي ده. ظاهر خو حکایت لا تعبدون چې عبادت نه کوي، تاسې عبادت نه کوي، د دین حکایت کدی ته امر ده، خو نهي ده لا تعبدو، عبادت به نه کوي الا لله مگر دی الله دی پاره وکي. دوم حکم وبالوالدین احسانا، او وعده اخیستی و الله تعالی د بنی اسرائیلونه د دې خبره چې تاسو به احسان کوئ د خپل مور او پلار سره، احسانا په احسان کول سره. واحسنوا بالوالدین احسانا، نیکی به کوي د خپل مور او پلار سره په نیکی کول سره. دریم وذل قربا د خپلوانو سره به نیکی کوي، والیتامى د یتیمانو سره به نیکی کوي، والمساکین د مسکینانو سره به نیکی کوي. وقولوا للناس حسنا، او خلکو ته به نیک خبرې کوي، پستې خبرې به کوي، نیک اخلاقی به کوي د خلکو سره. واقیموا الصلاة، د ټولو حقوق سره به ادا کوي المنځ، واتو زکات، ورکوي به زکات. الله د بنی اسرائیلونه دا وعده اخیستې وه د چانه، د هغه پلارونه چې مخکې تیر وو. خبره اوس بنی اسرائیلو ته کوي چې دا کوم د نبی رسول الله په وخت کې دي، اوس بیرته التفات کوي. ثم تولیتم، بیا وګرځېدئ تاسې، خو ګرځېدل خو پلارونه وو، خو دوی دغه پلارو په عمل خوشحاله وو، نو لکه دی چې ګرځېدل. ثم تولیتم الی قلیل منکم، بیا وګرځېدئ تاسې د دغه دیني احکامونه مګرم ډېر کم دی تاسې نه. وانتم معرضون، حال دا چې تاسې عادت دا ده چې امیخ د خدای د احکامونه همیشه تاسې مخ ګرځونکي. وإذا أخذنا، بیا د دوی نه وعده اخیستل شوې وه چې خپل منځ کې به وینې نه تویوئ، قتل به نه کوئ، څوک به دغه ته نه مجبوره کوئ چې د وطن نه یې پسې واخلئ، او که یې تاسې نه څوک بل څوک بندي کړي، بیا به هغه په روپیو بیرته راخلاصوئ. درې وعدې چې بل ځای شاته را روان ده، خو دوی دا دوی ماتې کړې. اوس و خزرج دوه قومونه په مدینه منوره کې د انصارو لقب خو وروسته خدای پاک ورکو، بنو قیله ورته ویل کېده، دا د یمن نه راغلي وو. د هغو په خپله منځو کې یو سره 20 کاله بدي وه. په مدینه منوره کې دوه طایفې د یهودو، بنو نذیر، بنو قریظه. اوس و خزرج په خپل منځو کې به جنګونه وو د تره زامنو سره، د دوه ورونو اولاده وه. بنو نذیر او بنو قریظه یو ډله جګ شو، د اوس سره حلف وکړو، معاهدین شو، بل جګ شو د خزرج سره. چې اوس خزرج به جنگ وو، نو بنو نذیر به هم د خپل مرګري سره یو ځای شو، بنو قریظه به هم د خپل یو ځای شو، نو د یهودو به هم په خپل منځ کې ذاتي جنگ سره کوه. ځکه خو دا ډله لکه تنظیم پرستی شوه که نه، دا دواړه به ګډ ورتله، په یغو به یې حمله کړه، یغو به په ګډه دفاع کړه. په جنگ کې به سړي سره مړه کېده، خپله یهودیانو به یهودیان سره مړه کړه. په جنگ کې به دا یو جانب غالب وشو، د نورو کورونه بې وینې وه، اب یې پسې واخیسته. خو که یهودی به یو ډلې وینې وه، مثلا د اوس ډله به جګه شوه، د بنو قریظه و یو یهودی به یې بندي کړ، اخو د خزرج سره ملګري وو، نو بیا به چې هغو روپۍ ټولولې چې د خپل بندي خلاص کړي، دغه بنو نذیرو به هم پټې روپۍ ورلېږلې چې دا روپۍ هم واخلې، خو د خپل بندي در خلاص کړه. چې چا به ورته ویل دا څه کوې، هلته یې وژنې، د کور نه یې شړې، هلته بیا چې بندي چې پیدې، وایي موږ ته خدای امر دغسې کړی. الله تعالی وی د دین نه مسخره جوړېده، الله خو درې سره حکم درته کړي وو، وینه به هم نه تویې، خپل منځ کې به جنګونه هم نه کوې، ته جنګونه کې. الله ویلي و چې د کورونه به هم یو بل نه سره باسئ، تاسې یې باسئ. الله درته ویلي په فدیه به خلاصئ، هغه یو امر په ځای کې، دا دوه نه په ځای کې، داسې دین د چې نیم منې نیم نه منې. الله تعالی وی وإذا أخذنا ميثاقكم، یاد که هغه وخت چې موږ اخیستې وه ای بني اسرائیلو وعده د تاسې محکمه، لا تسفکون دماءکم، چې نه به تویوئ تاسې یو بل وینې خپلې، ولا تخرجون انفسکم، نه به باسئ ځانونه خپل من دیارکم د کورونه، یعنې یو بل به د کورونه نه باسئ. ګورئ د وینو هم داسې ویلې، خپلې وینې به نه تویوئ،
خپل ځان به نه باسئ. اشاره د دې ته انما المؤمنون اخوة المسلمانان ټول سره ورونه دي. د بل وینې تویول دا په واقع کې لکه د خپل ځان وینې تویول، د بل د کور نه شړل دا په واقع کې لکه خپل ځان. ځکه مسلمانان حدیث مبارک بیا داسې راځي چې ټول لکه یو جسد داسې ده. په یو جسد کې په پښه درد دي، سترګې خوب نشي کړی، ټول بدن سره شریک ده. نو د بل وینې تویول د خپل وینې تویول دي، د بل د کور نه شړل د خپل ځان د کور نه شړل دي. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، یو د بل سره کومک کوي په ګناه او په ظلم. اشرونه ډلې تنظیمونه سره راټول شي، یو بل وژنه، یو د کورونه پسې اخلي. و ایاتوکم اسارا، او کراشي بیا دوی ته تاسو ته بندیان د بل ډلې بیا تفادوهم فدیام ورکوي چې وسه نو خلاص کړي در. او حال دا وهم محرم علیکم اخراجهم، شان دا چې حرام کړی شو په تاسو باندې یستل دي. افتؤمنون ببعض الكتاب، ایا ایمان راوړی تاسو په بعضی کتاب چې فدیه پرې کوي، وتکفرون ببعض، او کافران کېږي په بعضی نور باندې چې وژل دي او د کور نه شړل دي. فما جزاء من يفعل ذلك، نه د جزاء د هغه چا چې کوي داسې کارونه منکم د تاسو نه الا خزي مگر رسوایی د په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې، و یوم القیامت يردون الى اشد العذاب، او پر ورځ قیامت برت کېږي هغه سخترین عذاب. وما الله بغافل عما تعملون، نه د الله غافل دی هغه څه چې تاسو عمل کوئ. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، الله وی دا هغه کسان دي بدبختان چې اخیسته د لږ ژوندون د دنیا په مقابل د آخرت کې. د آخرت همیش نعمتونه پریخي دي، د دنیا لږ نعمتونه غوړه کړی دي. نو آخرت کې ذات عذاب د عذاب د فلا يخفف عنهم العذاب، نس پکې کې د دینه په قیامت کې عذاب، ولا هم ينصرون، او نه به د دې سره مدد وکړي شي.